بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت له لوري 121 غصب شوي ملکیتونه بیا ځلې یاد وزارت ته راوګرځول شول. په 1403 ښوونیز کال کې د پوهنې وزارت د مسؤلینو د هڅو په پایله کې د یاد وزارت اړوند 121 ملکیتونه چې د یو شمېر کسانو لخوا غصب شوي وو بیرته دغه وزارت ته راوګرځول شول. په یادو ملکیتونو کې 104 بابه ښوونځي، 11 د ښارګوټو ساحې، 15 بابه مدارس او دارالحفاظونه او یوه اداري څانګه شامله ده چې ټولیز مساحت یې 16875 جریبه ځمکې ته رسیږي او له ډېرې مودې راهیسې د اشخاصو لخوا غصب شوي وو او ګټه ترې اخیستل کېده. بیا ځلې د پوهنې وزارت ته وسپارل شوه. پوهنې وزارت د غصب شوي جایدادونو د بیرته راګرځولو په برخه کې د اړوندو ادارو او یادو سیمو د اوسیدونکو له همکارۍ او مرستې څخه مننه کوي.